روسیه کې د طالبانو د مخالفو غونډه د افغانستان په اړه د مسکو نړیوالې ناستې اجنډا څه ده؟ افغانستان انټرنیشنل ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ د لیدنې په 2 نیټه به د طالبانو ضد مشهورې څېرې لکه احمد مسعود، امرالله صالح په مسکو کې د یو شمېر سیاسي او څېړنیزو ډلو په بلنه د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې وینا وکړي. د ایجنډا له مخې چې یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ده، دا نړیواله ناسته به د افغانستان د تېر او اوسني ترمنځ تر نامه لاندې جوړه شوې وي. د غونډې بڼه او د ویناو سرلیک تر دې دمه د فکري او څېړنیزې غونډې په څېر دی. په دې غونډه کې یوازې د طالبانو ضد مشهورې څېرې لکه د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د مقاومت د جبهې نږدې غړی امرالله صالح، د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر حاجي محمد محقق، د مقاومت جبهې غړی فضل احمد معنوي او اسماعیل خان زوی محمد صادق طه ته بلنه ورکړل شوې چې په دې غونډه کې وینا وکړي. په وینا کې د 2 ښځینه سیاسي او مدني فعالانو فوزه کوفی او شکریه بارکزی نومونه هم لیدل کېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو یا هم دې ډلې ته نږدې شخصیتونو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو یوازې احمد مسعود ملا یعقوب ته بلنه ورکړلې چې راشي دې غونډه کې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. احمد مسعود به د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظر وړاندې کړي او امرالله صالح به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطع تړون په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د اسماعیل خان زوی صادق طه به د طالبانو له مشهورو مخالفو څېرو څخه دې ته په افغانستان کې د سیمې هېوادونو د رول په اړه او فضل احمد معنوي به له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.